د مالان میډیا ډیرو درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به وئ. ډیرو قدرمنو لیدونکو، نن درته د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس نصیب خان سره ځانګړې مرکه لرو. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. ډیره مننه کورئ صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه. شو لومړۍ پوښتنه په دې ډول پیل کړو چې د افغانستان کرکټ بورډ تر دې دمه کومې لاسته راوړنې لري؟ د لاسته راوړنو په تړاو که موږ سره معلومات شریک کړئ. ډیره مننه، تاسو ته ښه راغلاست او ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په عموم کې که ووایم، افغانستان کرکټ د په آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا کې یوازینی کرکټ بورډ دی یا کرکټ ټیم دی چې په ډیر کم وخت کې، یعنی د 15 نه تر 20 کلو موده کې د افیلیټ نه اسوسییټ او بیا فول ممبرشپ ته ورسېدو. یعنی نور موږ تر څنګ لوبډلې لرو، کرکټ بورډونه لرو، دوی هیڅ داسې نشته چې موږ غوندې پرمختګ یې کړی وي. او که راشم د اوسني وخت کې لاسته راوړنو ته، نو په اوسني وخت کې په داسې حال کې چې حکومت بدل شو، تحولات راغلل، یوه داسې اداره چې په آی سی سی پورې تړلې ده، نو هغه او بیا دلته نوی حکومت او د یوازې حکومت بدل نه شو، پوره نظام بدل شوی و. نو په دې وخت کې بیرته په یوه ډګر ته راوستل یقینا سخته وه. تر 6 میاشتو پورې آی سی سی کې موږ رسمیت ځنډېدله، الحمدلله هغه هم بیرته ترلاسه کړو. د دې تر څنګ موږ 19 کلن ځوانان په نړیوال جام کې ګډون وکړ. هلته دوی سیمی فاینل ته ورسېدل، یعنې د دنیا په 4 لوبډلو کې دوی ځان ته ځای پیدا کړو. او د دې سره سره موږ که په ټولو کې ووایم ته د 2-3 کلونو کې د ګټې یا د بریا فیصدي 15% ده. او د موږ د راتګ نه وروسته په دې وخت کې کرکټ بورډ ته مې منظم تشکیل جوړ کړ، یا د متحده عرب امارات سره د میدانونو تړون وکړ. پخوا به چې هلته موږ لوبې کولې، د یوې لوبې په سر به $1,00,000 اخیستل. اوس یو تخنیکي همکاري ورسره کوي، نو په کال کې د دوی د لوبډلې سره 3 لوبې کوو. همدغسې د ریډیو په نوم یو سپانسر هم پیدا کړو، 15 کلن تړون ورسره وکړ په $1,000,000 باندې دی. او د دې سره سره های پرفارمنس سنټر هم دلته جوړ کړ. په هغه کې به د لوبغاړو د درملنې یا د تربیت، د دوی په مهارتونو باندې کار، د دوی فټنس باندې کار کیږي. داسې هیڅ سیسټم مخکې په افغانستان کې نه موجود. او په آخر کې که راشم، موږ د راتلونکو 5 کلونو دپاره اف ټي پي یا د لوبو کوم پلان چې دی هغه کرکټ بورډ خپله ترلاسه کړ. په دې کې 22 ټسټه دي او شاوخوا 130 لوبې به افغانستان کرکټ بورډ ترسره کوي راتلونکو 5 کلونو دپاره. نو دا یو څه لاسته راوړنې چې ما مختصر ټول درته ووایي. په لوبډله کې د پخوا په پرتله ډېر یووالی، همغږي لیدل کېږي، لکه څنګه چې موږ مخکې له پاکستان سره لوبې درلودلې چې خوشبختانه افغانستان وکولی شي پاکستان ته ماته ورکړي. همدغه یووالی، همغږي د دې سبب شوه چې پاکستان ته ماته ورکړو. که په عامه اصطلاح ووایو دا د چا برکت و، یعنې رهبریت، لوبغاړي او که ټول؟ دا یوه کس که ورته ووایو نو دا به ناانصافي وي، چې یو کس دا نشي کولی. دا کله چې د کرکټ بورډ مشرتابه، زموږ کوچ، زموږ د دواړو فارمیټونو کپتانان، دا چې ټول په یوه پیچ باندې وي او هغه یو هدف دغه وي چې د شخصي ګټو یا د شخصي خواهشاتو نه تېرېدل وي او هغه کار کول وي چې د کرکټ پېښه شي، د افغانستان نوم پېښه شي. نو موږ الحمدلله یو څه مشکلات هم ولیدل دې ځای ته رسېدو دپاره، خو بیا هم اوس کرکټ بورډ هغه ځای ته رسېدلی دی. که په اداره کې درته ووایم هغه کس تشویقېږي، هغه کارمند تشویقېږي چې څوک کار کوي. همدغسې په لوبډله کې هغه کس تشویقوو، رامخکې کوو یې چې هم یې فټنس ښه وي، هم یې پرفارمنس ښه وي، هم یې ډسپلن ښه وي. او د دې تر څنګ لکه ما مخکې چې ووایي چې د کرکټ بورډ مشرتابه الحمدلله ډېر په همغږي او اتحاد سره روان دي. همدغه همغږي موږ تر میدان هم رسېدلې ده. هلته که کوچ دی، که کپتان دی، که لوبغاړي دي، نو په ټولو کې که ووایم دا ټول چې کله سره یو ځای شي او یو هدف یې د افغانستان د نوم ښه والی، د کرکټ ښه والی، نو داسې بریاوې بیا به انشاءالله نور هم ووینئ. لکه اوس د پاکستان په رینکینګ کې په 3 نمبر باندې دی، موږ په 10 نمبر باندې یو. نه یوازې لوبه بلکې ټول سیریز هم تر وګټو. نو فکر کوم دا د یووالي یا د وحدت نتیجه وه. د افغانستان د کرکټ په تړاو ستاسو غوښتنه له نړیوالې شورا څخه څه ده او هغه باید څه وکړي او څومره همکاري لري له تاسو سره؟
آی سی سی سره ما د تیر 2 کاله چې دوی سره معمولا کار وکړو، کرکټ د سیاسي تحولات چې راغلل د هغې نه وروسته داسې یوه نامعلوم برخلیک ته روان و، خو په دې کې آی سی سی ډېر زیات رول ادا کړ چې بیرته یې راژوندی کړي. څه چې دا د آی سی سی دپاره خپله یوه لاسته راوړنه ده. لکه تاسو ګورئ چې د افغانستان غوندې هېواد سره د جنګ او معاشي مشکلاتو په ډېر کم وخت کې فول ممبرشپ ترلاسه کړو، بیا په ډېر کم وخت کې د راشد خان، فضل حق فاروقي، مجیب رحمان، همدغسې نبي او نور ابراهیم زدران اوس مخکې راغلی داسې لوبغاړي وړاندې کړل. زموږ تر څنګ نور بورډونه دي، هغوی 40-50 کاله کې هم دې ځای ته نه دي رسېدلي. نو آی سی سی موږ سره په ډېرو شیانو کې ډېره زیاته مرسته وکړه. دلته موږ بانکي ستونزې وې، دوی به په مختلفو ځایو کې موږ ته د کوم هېواد ته موږ سفر درلود دوی به هلته پیسې رالېږلې. بیا 14 میاشتې موږ د داخل د افغانستان کې د آی سی سی د پیسو نه بغیر وچلېدو. اوس چې دلته افغانستان ته موږ مختلف لارې ورته وښودو چې په دې لارې تاسو پیسې راولېږئ، دوی دلته هم راولېږلې. تر څنګ موږ سره تخنیکي همکاري شي. آی سی سی مجالسو کې ډېر دوی تل وایي چې افغانستان په مشکلاتو کې دوی ته وخت ورکوي. نو آی سی سی که ووایم ډېره زیاته موږ سره مرسته کړې ده. او زما راتلونکې غوښتنه به مې یوازې دغه وي ترې چې دغې همکارۍ ته دوام ورکړي لکه پخوا د تېر 2 کاله یا تېر 20 کاله چې ورکړی دی. د حمید حسن راتګ د افغانستان کرکټ ته افغانان ډېر خوښ شول، په دې سره زیات مینوال درلودل. یعنی هغه مسلکي کادرونه چې د کرکټ برخه کې زیات تجربه لري دوی په کور باندې ناست دي، د هغوی په تړاو ستاسو پلان څه دی؟ حمید حسن خو یو خبره باید وکړم چې موږ کرکټ به هغه وخت په رښتیا کرکټ کېږي چې کله داخلي روزونکي خپله د خپلو لوبغاړو روزنه وکړي. یو خو که خارجي روزونکي وي هغه که چېرته موږ 2-3 میاشتو کې یو ایونټ راځي دوی هغه ځای ته راځي بیرته خپل وطن ته ځي. دویم د ژبې مشکل وي، او دریم کیدای شي د وطن یا د خپل لوبغاړو سره د دوی د تربیې یو خپله جذبه وي هغه افغانانو کې زیاته ده. نو حمید حسن سره د ډېره وخته موږ په دې خبرې روانې وې، تقریبا 1 کال کم زیات په دې باندې دایم دې ته راضي کړو چې راشي او د ملي لوبډلې سره یو ځای شي د کوچ په حیث باندې. دې تر څنګ تاسو به لیدلي وي چې موږ د کرکټ بورډ نه مشرتابه د راتګ نه وروسته ډېر هغه لوبغاړي چې ریټایرمنټ یا تقاعد ته نږدې وو هغه اوس وخت کې په لوبډله کې نه لیدل کېږي، هغوی په ځای ځوان لوبغاړي راوستل. نو په نوره نړۍ کې هم داسې کېږي چې ډېری ما لیدلي دي چې په خپل کیریر بیخي په عروج کې دوی ریټایرمنټ واخلي. ښه مثال یې د مهندر سنګ دوني دی. نو بیا د هغې نه وروسته دوی د یوه روزونکي په حیث باندې کار شروع کړي. او په افغانستان کې دا رواج تر اوسه دومره ډېر نشته. نو ما خپل هم د کوم لوبغاړي چې په کور ناست دي دوی سره هم خبرې کېږي او دغه خبره ورته کوو دوی راشي باید نور د روزونکي په حیث کار پیل کړي. او بل ډېر هغه لوبغاړي چې په کورونو ناست وو د کرکټ بورډ کنټریکټ یې درلودل دا ورته دوی ته موږ قرارداد ورکړل، موږ واضح ورته پکې ولیکل تاسو که غواړئ چې په دې قرارداد کې پاتې شئ تاسو به ځای کورنی کرکټ به کوئ. او تېر فرست کلاس کې موږ ډېر زیات لوبغاړي ولیدل سینیر لوبغاړي چې دوی لاړل او ډومesټک کرکټ یې وکړو. نو یا خو هغه دي چې موږ فعلا په ملي ټیم کې ځای نه ورته لرو هغه باید ډومesټک کرکټ وکړي، یا که دوی په ځان باندې پوهېږي چې نور ما په ځای په ډومesټک کرکټ کې او په ملي ټیم کې ځوانان شته او نور کسان شته نو باید دوی هم دغسې ریټایرمنټ واخلي او را دې شي د نورو ځوانانو د روزنې کار ته پیل کړي. له ویسټ انډیز، زمبابوې، بنګلادیش سره تاسو لوبې لرئ، د دې نه مخکې د هند سره هم تاسو لوبې درلودې، د هغې په تړاو ستاسو نظر څه دی؟ څنګه شوې هغه لوبې؟ په مختصر ډول که درته ووایم د جون د پیل نه د کال تر اخره پورې 15 یو ورځنۍ لوبې لرو. په دې کې د ورلډ کپ او د اسیایي جام لوبې هم دي. او د ورلډ کپ یا د اسیایي جام لوبې چې ترې وباسئ دې نه علاوه موږ 6 لوبې لرو. نو
اول موږ ځو سریلانکا ته، بیا بنګلادیش ته ځو، یو ټیسټ لوبه کوو، بیرته بیا هند ته راځو د جون په میاشت کې، دلته 3 ورځنۍ لوبې کوو، بیا بیرته بنګلادیش ته ځو، بیا زمبابوې ته ځو، هلته پوره سیریز لرو، د زمبابوې نه وروسته بیا پاکستان سره سیریز دی، بیا د ویسټ انډیز سره دی. خو دا چې په کوم وخت نیټه دقیق نه ده مشخص، خو موږ خبره ورسره روانې دي، فقط هغه نیټه یې نه ده مشخصه. او بیا دا هم درته ووایم چې د جون نه وروسته چې کومې لوبې کېږي دا د آی سی سی د سوپر لیګ برخه نه دي، یو د هند لوبو نه علاوه نورې. دا افغانستان کرکټ بورډ په خپله د نورو بورډونو سره په خبرو باندې برابرې کړي دي.